په سویلي وزیرستان وانه کې د امن د بحال کولو دپاره یوه لویه جرګه او جلسه وشوه. عزتمنې نن څلورمه جرګه ده چې په دغه ګروند کې کېږي. د دغه خوره د پوره د دغه خوره د امن د پوره نو دولت همیش امن د چا نه غواړي؟ د امن ذمهواره د چا ده؟ چا د امن ذمهواره ده؟ خپل امن غواړي، ریپی په پانډه اوري، د امن ذمهواره تو ته در سپاري. افسوس خو په دغه ځای کې درته وشي ویسا بله ورځ بجټ پېښېده دی څومره ریپی پکې یوړې په دغه نومه باندې چې زه د تو سیکورټي یم. دا سړی د روښی چې دا وړکي کېدی دا د جوړ کړي دي. اوس تو ستا پته شته یا نه شته دا درس په لور دی دا نور جوړ کړي دي پوهنه کې دا د سرګر یې نور درته جوړ کړي چې بل ورو بیا اکثر آبادي کې چې مو مانه زه غوټه کیسه درته که چې ډي سي سي تو پته نه وي دا ورځ د پتلونول پسې دی ورځ جامین درته جوړ کړو ډرون یې ور کړې ټینکي نه ور کړل جوجي نه ور کړل ته 400 کورې نوړنګاوې مو دا مطلب دا چې سترګې چګې کوي چې کیم خلک څه ور کړی دا چارو شی می سره دښین دي کا نقشې نه دا بیا مزه ما راکاو کې دا تقبل نه درا څنګه بتنه وای مرته جوړیږي نور دا بل ټي پی نه پروګرام دا واک نشته د بل په چې پکړتا ایشتای ماړی بل ور کوي چې و چې تاسو وکړ چې داس کوله ورتي چې 10 کونه شي دي چې ورشتو بوشي چې مالک وي چې ملو وي ډېر پر ملو کېدای چې ملو وي چې عالم وي چې دلته روشي ته ملو لرته نه شي کولای ساړی کا سامر د کړای چې سپوړه زره کا سپوړه سوا سپرکاټینو زه د ملګرو ته جواب کوم د هر ودره زره تنخوا دو څه څه جوړ کړی دي چې موږ ته ول رنګ جوړ دی چې کله رنګیش تو خاطر ورکاوي دا دولت څوکمار پرې دا به دې 10 مره گای کی چې څلوشتو بشي چې پالم کې فرق وي یغ ملا ور گای کی چې په مال کې فرق وي یغ ملا وکړي چې په مو کې فرق وي مو ملا وکړي دا نه مو دا چې دلته کوم خلک جمع شوی دی دا صرف یو نمبر جمع شوی دی بغیر د قومیت نه چې زه پلونکي کوم سره تعلق لرم یا زه د پلونکي تنظیم سره تعلق صرف د امن په خاطر باندې د غمزکه د ولس په خاطر باندې جمع شوی دی چې دلته د غمزکه عزت استانه زه د امن تځای چې متامن حاصل اکا مشر وی اکا لیم وی اکا نجوان وی اکا کیم وی خو دلته چې میجر جمع کیږي همیشه د پوره کسا د مخکې چې نن زه درېمه موته مشر نر درېمې یا موته شکر درېمې نه زه په زور باندې بازور په بنداوه دا وجه ده چې پزې کې د مو عراویه هغه بیان خبره داسې چې خلته رسېدلې او داسې چې بان ورستو یې نه بیت پاکې جوړېد نن زه دا وینه د څلورمه جرګه چې دلته میز هغه الفاظ استعمالوي اکا مشر وي اکا زمولو اکا سیاسي وي چې هغه نه څوره نفرت وي چې پیدا شي چې دا څوره ولرغلي چې دا په سره وځي میز داتا نری غلی چې میز داتا ای چې چا کوټی نه رنګوي کوټی نه چې رنګوي دانی دلته مختلف قبیلې ولرسي میزاتا نه ورسي مختلف خلک لشکره جوړای میزاتا ځکه چې میز لشکره په ځکه نه خو میز دلته ولرسي میز پر امن کې ساکي چې وا آئینی قانوني د شتابره مې زموږ د ادا نه مطالبه کما چې تو ټیپک وخسته ته ته آئین او قانون درکړای یو تو چې کیما زموږ د زموږ پیرا کوم ته امن روک مشر ته پسونه اختیار مرکه چې پسون در بیایی په ننوتې د درېمې وسوینه مشر کېدای شي امن نه خوښوي یو نه د ترتیب چې وړکای دی وړکی سر به ته ولګو چې مشر تر ته خوښوه چې په کې مغه کې تبه کا ونه ورکوي کا بوداوي زه د تطیوریم مشر دا دانو کو درا قدر مرکه رودا شي د میټ عزتمن خلته چې درغله ده دغه زړه ډیره شکریا ادا کوم چې دا کیمر چې ها دا ته مش بیار کلا یای ورورا پړای غوړه ته در رسیدلای دی دا مشر ډیر مشهورون مړ شول خو یغه په ملا څوک پوته دي یا بوسه مو سره لري یا د بل سره لري زه خپل ځونید کومه غلطي وي د مووي کې دا شي زه معذرت غواړم وسه داس وکي چې غاوینی نه یې کمیټې نو ما ورکوي چې ډاریږي مرګ نشته مرګ په خپل عرض باندې ده کمیټې نو ما ورکاوه مشر عزت توته یای ما سیاسي عزت توته یای ما عوام عزت توته یای سړی ته وبوسي
نه ډي سي ته ورته ډي سي دره سړی نه دی خبره چې زه بارونې جلګې پې ور بیایم ډي سي په دغه په ټلفونر غواړم چې هلته روشه د مو سره مذاکرات وکړه یو ما هغه د امن مطالباتو که تېره وستی شي ډي سي مخکې خپله کیسه وکړو پنه باید ونیمیږو دا کوم جمع کړي چې ډي سي امن نه بیایي کومه بیا څه مشوره ورته کوي د احمدزی وزیرو په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې اول به د حکومت سره مذاکرات کوو که چېرته حکومت د امن بحاله کولو کې مخلص نه و بیا به موږ په خپله کې جرګه کوو. ظفر وزیر، شال نیوز، سویلي وزیرستان، وانا.